تازه پاکستان د کابل د نیولو اعلان وکړ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. پاکستانی چارواکي جان اڅکزی پر طالبانو د خپلو توندو نیوکو په دوام دا ځل دغې ډلې ته په خطاب کې ویلي د اټک د نیولو خوب کې به مو کابل هم له لاسه ووځي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو دغه وزیر تیره ورځ ویلي و چې د یوه پاکستاني ژوند له ټول افغانستانه مهم دی. هغه خبره چې د پاکستان د پوځ مشر هم څه موده مخکې کړې وه. د طالبانو او پاکستاني چارواکو د اړیکو په ترنګلتیا سره اڅکزی دا هم ویلي چې پاکستان کې د هرې امنیتي پیښې غچ به له افغانان واخلي. بلخوا په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت یو دوره رئیس محمد معصوم ستانکزي پر افغان خاوره د پاکستاني ځواکونو تیری غندلی او هغه د ځمکنۍ بشپړتیا جدي نقص بللی دی. ښاغلي ستانکزي له دغو بریدونو یوه ورځ وروسته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي پاکستان د افغانستان په اړه د خپلو ناسمو سیاستونو له پایلو په اسانۍ ځان نشي خلاصولی. اساسي حل په پالیسیو کې بنسټیز بدلون دی. د ځمکني بشپړتیا نقضول د غندنې وړ دي او دغه چاره د ترهګرۍ ستونزه لا پیچلې کوي. د جمهوریت نظام دغه چارواکي په ورته وخت کې د افغانستان د تیرو او اوسنیو واکمنانو پر سیاسونو هم نیوکه کړې ده چې په وینا یې د پردیو لاس وهنو ته یې زمینه مساعده کړې. هغه د پاکستان وروستي برید ته په اشارې طالبان ننګولي دي. استبداد، بې اتفاقي، له خلکو واټن، د ملي مشروعیت نشتوالی، د تیروتنو تکرار، شاتګ، د علم او پوهې دروازو تړل کېدو، اوسنیو حاکمانو ته د یرغل په وړاندې د خپلواکۍ دفاع وړتیا کمزوري کوي. پاکستاني الوتکو وړمه شپه د خوست او پکتیکا ولایتونو ځینې برخې بمبار کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي.